افغانستان د نړۍ لمړی درجه اسلامي هېواد دی. ډيلي ټايمز ورځپاڼې د PIW په نوم یو امريکايي څېړنيز مرکز د ريپوټ پر بنسټ ليکلي چې افغانستان ته د نړۍ تر ټولو ډیر مذهبي هېواد درجه ورکړل شوې. ريپوټ وایي 99% افغانان مذهبي دي. په دې ردبندي کې پاکستان شپږم ځای خپل کړی. ريپوټ وایي چې د پاکستان 96% خلک مسلمانان دي خو شاوخوا 80% یې په ورځني ډول لمونځونه کوي. دا 80% چې لمونځ کوي دا هم ډیر پښتانه، بلوچان او سیندیان دي. که نه د پنجابیانو شعار خو درته معلوم ده چې وایي پټان جانې رمضان جانې. خو د افسوس خبره دا ده چې همدا پاکستان بیا د کفر په نامه دا 40 کاله د افغانانو وینې بهوي. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.